خدایا تنګ شوی یم په ما خپله دنیا واړوه یا د نن وخت دا کږې خولې رانه په شا واړوه خدایا تنګ شوی یم په ما خپله دنیا واړوه یا د نن وخت دا کږې خولې رانه په شا واړوه نفرت دې مه کوه د نورې ګمراهۍ پلځي نفرت دې مه کوه د نورې ګمراهۍ پلځي زړه ته یې جوخ که او سړی له دې ګناه واړوه او عذاب مننه او عذاب څوک نه غواړي خو زه پرهیز تنګ کړی یم عذاب څوک نه غواړي خو زه پرهیز تنګ کړی یم ما د جانان د تورو زلفو په بلا واړوه او تاجه د ژوند یوه شیبه بې له تا نه تېروم تاجه د ژوند یوه شیبه بې له تا نه تېروم یا ته راواوړه یا له دې زنځیره ما واړوه بسم الله الرحمن الرحیم د ژوند او محبت د مدرسې ملګري شته د ژوند او محبت د مدرسې ملګري شته په تاسو کې زما د نظریې ملګري شته ورځه ورځه چې چېرته ځې نو زه الله به خیر کړي زما د غورځېدو د تماشې ملګري شته ورځه ورځه چې چېرته ځې نو زه الله به خیر کړي زما د غورځېدو د تماشې ملګري شته شاکر یم له خدایه چې زه تاج دومره مالدار یم شاکر یم له خدایه چې زه تاج دومره مالدار یم زما د ننګ غیرت او د پردې ملګري شته ګرانو مینهوالو نوید احمد کودروال یم د خپل ټي وي لالهزار ټي وي نه سره د خپل ګران ملګري تیمور افت فاتح صاحب نن را سره تر څنګه ډېر د ننګ او سنګ ملګری ابراهیم تاج صاحب ناستی دی چې د هېڅ قسمه تعارف محتاج نه دی او مونږ خو یې بار بار اورو دکان ته هم ورځو او کلي ته هم راغواړو محفلونو کې هم اورو خو ډېر خلک ابراهیم تاج صاحب ډېر زیات خوښوي نو نن د مینهوالو په فرمایش باندې د ابراهیم تاج صاحب نه به څو پوښتنې هم کوو او شعرونه به ترې هم اورو نو ابراهیم تاج صاحب د لالهزار ټي وي په خپل پروګرام کې درته هرکلی ویم ډېره زیاته مننه نوید صاحب او تیمور صاحب ډېره زیاته مننه زما په خیال چې زما لومبی ځل دی په لالهزار ټي وي کې نو دا زما اولنی چانس دی نو زه ډېر زیات مشکور یم ستاسو او انشاءالله چې تر څو موږ ژوندي یو نو یو بل سره به کومک هم کوو د یو بل سره به دغه شانتې ګرځو هم لکه څنګه چې اوس ګرځو په مشاعرو باندې هم په غم ښادو کې په هر ځای کې یو ځای نو الله مو راته آباد لره ډېره زیاته مننه ډېره مننه ابراهیم تاج صاحب د لالهزار ټي وي پروګرام دی اولنی دی خو موږ ته بالکل د لالهزار ټي وي حصه شمارو دا زمونږ د لالهزار ټي وي حصه ده زمونږ د ننګ او سنګ ملګری دی مونږ ته در باندې فخر دی مونږ په تا ویاړ کوو په تا فخر کوو تاج صاحب ستاسو یو کتاب اخ راغلی دی او زما په خیال چې دریم څلورم ایډیشن هم راغلی دی ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې مینهوالو دومره زیات خوښ کو د دویم کتاب په هکله باندې مینهوالو ته څه وایې دویم کتاب مې تیار دی خو چونکې خلک وایي که نه زموږ ادبي مشران چې دا جمع نه دی دا د کتابونو سیزن دی دې کې کتابونه ډېر چاپ کېږي زما کتاب په اوړي کې ما تیار کړی کمپوز هم را سره تیار دی خو زما صرف د جمعې د سترګې خړې وي چې دا جمع راشي موسم لږ یخ شي برابر شي انشاءالله کتاب به چاپ کوم د دویم کتاب نوم منتخب کړی دی نه نوم خو مې ایښی دی وله خو په هغې زه متفق نه یم ستاسو سره مې مشوره کوم هله به एकदम داسې نه ږدم ډېره ښه ده انشاءالله په مشوره کې به ډېر ښکلی نوم راشي ځکه چې ستا یو شعر او یو مصره هغه انتخاب وي او د دغه مصرو نه به ورلکې خیر یو مصره راکړو او دغه کتاب نوم به ږدو تاج صاحب مینهواله درله ډېر زیات راځي چې چېرته هم درځم دکان ته زه یم ګنې کو مسجد مابد خان دی پیزارونه پکې لاندې بار پراته او ډېر مینهوال د سره ناست تنګېږي خو نه یاره تنګېږم نه د دې خلکو مینه ده او هر کله دې راشي بیا دې راشي
او ما چونکې اوس ملګرو ته نن سبا کې ویلي دي چې یاره دوکان داسې څیز دی چې دا د روزګار ځای دی نو ستاسو به ډېره مننه وي که مرکو نه دلته قلار شو ښه به وي ځکه چې نن هم ما دوه درې ملګري رخصت کړل د دغې وجې نه چې یاره دا روایات مات نه شي ځکه روایات برقرار ساتل پکار وي نو د دوکان د روزګار ځای دی ځکه خو تاسو د مرکې نوم واخیستو نو زه درله خوړ ته رالم خو ما چې دوکان کې ونه کړم مرکه هسې نه سبا بیا د بل سړي خوله جوړه شي نو دغه ملګري دي مینهوال دي راځي ډېره زیاته مننه یې کوو هم د دغې خلکو په سر باندې مونږ یو او چې څه هم یو د دې خلکو وجه ده د دوی مینه ده د دوی حوصله ده نو پکار ده چې د دوی د مینې او د حوصلې مونږ ښه پوره جواب هم ورکړو ماشاءالله تاج صاحب شعرونو له راځو خو زما په فرمایش باندې که دغه خپل زوړ غزل نه څه شعرونه درته یې دي هغه به ووایو بیا به په خپله مرضۍ باندې مینهوالو ته کلم وې ستا جمال او شنه بنګړي شنو بنګړو والا هغې نه به درته یو څو شعر ووایم چې په تندر لوخړن شه ستا جمال او شنه بنګړي دا څه وینم ستاسو په دیوال او شنه بنګړي او د یو بل که راځي اکثر یې هلته شپه وي د یو بل که راځي اکثر یې هلته شپه وي خپلوان دي په خپل منځ کې زما خیال او شنه بنګړي او یو څو د کلي دا یو څو نښې مې ذهن کې خوندي دي د کلي دا یو څو نښې مې ذهن کې خوندي دي منګی ګودر نختر د بیرې ټال او شنه بنګړي کلي دا یو څو نښې مې ذهن کې خوندي دي منګی ګودر نختر د بیرې ټال او شنه بنګړي همزولو ورته ویلې ښار ته تللی دی بنګړو له ویل یې مړو ورکې شئ په سوال او شنه بنګړي که دا ځلې د کلي خاندې اړي راکړه بچیا که دا ځلې د کلي خاندې اړي راکړه بچیا راوړم به درله خامخا سور شال او شنه بنګړي او که هر څو د قلم څوکه قبلې طرف ته بیایم خو ذهن ته راځي د عشق خیال او شنه بنګړي پښتونه قدې قام په قامت لوړ لیدل ارمان وي د ذهن نه دې وباسه دا خیال او شنه بنګړي څو نوي شعرونه درته وایم چې سترګې دې سړی وجني سترګې دې سړی وجني هر یو لیونی وجني سترګې دې سړی وجني هر یو لیونی وجني او ټولو پسې منډې کړې دا خلک څه شی وجني ټولو پسې منډې کړې دا خلک څه شی وجني ستا لیدو څوک مړه نه کړل هسې راته وی وجني او څو شعره نور چې والله زار به واخلې زما زار به واخلې والله زار به واخلې زما زار به واخلې ماله واده نه کې خو بابا زار به واخلې ماله واده نه کې خو بابا زار به واخلې شابه په لاسو راشه دنیا زار به واخلې شابه په لاسو راشه دنیا زار به واخلې هله میږی دې مړ کو هله زار به واخلې هله میږی دې مړ کو هله زار به واخلې زما نه لرې مزه زما زار به واخلې او تاج په سر خیال یې کوه باچا زار به واخلې او غزل څه شعرونه درته وایم چې د چم دوه شعرې دي چې د چم خلک دې خبر کړل په ما څه ناروا وشوه د چم خلک دې خبر کړل په ما څه ناروا وشوه د اشنا د سرکو شونډو خونده السلام علیکم د چم خلک دې خبر کړل په ما څه ناروا وشوه د اشنا د سرکو شونډو خونده السلام علیکم او یم مغروره ما د خاورې غیږ ته پرېږده چې دمه شم یم مغروره ما د خاورې غیږ ته پرېږده چې دمه شم نږدې مه راځه ښه نه یم ژونده السلام علیکم او داسې خو نه وه چې څه حل د اضطراب هم نه و دا زما په خیال چې لومبۍ مرکه ده زما چې دا کلام پکې وایم نوی دی داسې خو نه وه چې څه حل د اضطراب هم نه و بس داسې خو نه وه چې څه حل د اضطراب هم نه و بدقسمتي دا وه چې مونږ سره کتاب هم نه و او ګلومه پاڼې شوم چې ځمکې ته دې وویشتمه ګلومه پاڼې شوم چې ځمکې ته دې وویشتمه بیا چې دې پورته کړم زما وجود کتاب هم نه و او دا چې نامې مورخ پرون په اور پسې کړې دا چې نامې مورخ پرون په اور پسې کړې د دوی په سترګو کې د مخکې تللو خواب هم نه و او چې په شیشه شوم هر چا راپسې چغې کړلې چې په شیشه وم هر چا راپسې چغې کړلې چې ورسېلمه شومه د چا سره جواب هم نه و چې په شیشه شوم هر چا راپسې چغې کړلې چې ورسېلمه شومه د چا سره جواب هم نه و او بل شعر دی چې خدای خبر ښکلي به تې ولې په تش لاس تنېدل خدای خبر ښکلي به تې ولې په تش لاس تنېدل زما د زړه بازار خو هغه وخت خراب هم نه و او مننه او حیران شوم یار د دې مالي دندې په څه پړقېدو تیمور صاحب تا ته وایم چې حیران شوم یار د دې مالي دندې په څه پړقېدو
په دې چمن کې خو نو ستا په شان ګلاب هم نه و حیران شوم یار د دې مالي تندی په څه پړقېدو په دې چمن کې خو نو ستا په شان ګلاب هم نه و او فنکاره یاره ته د داسې خلکو خواله لاړې فنکاره یاره ته د داسې خلکو خواله لاړې چې اهمیت د چا په زړه کې د رباب هم نه و او تاجه زما مقصد جنت نه و د خدای رضا وه تاجه زما مقصد جنت نه و د خدای رضا وه ما هغه وکړه چې په کوم څه کې ثواب هم نه و ډېره مننه اوس ستا مرضي ده تاج صاحب ډېر زیات خوندور کلامونه دې راته وویې تاج صاحب بعضې شعرونه داسې چې ستاسو شعرونه خو ماشاءالله ټول مزیدار او ټول داسې زړه راښکونکي بل ستا په شعرونو کې زما دا کمال خوښ دی چې په دې کې هغه زما یو شعر دی چې زه د مذهب په سپکوي د شعر معیار نه جوړوم زه د مذهب په سپکوي د شعر معیار نه جوړوم زه د شرابو نه بغیر بلا سرور لرم داسې چې لږ د مذهب دا رنګ پې لږ ډېر خوري داسې یو څو شعرونه راته ووایه ښه داسې شعرونه دي چې کلتور او خوی خصلت چې د غیرو په رنګ رنګ شي کلتور او خوی خصلت چې د غیرو په رنګ رنګ شي افغان وي خو هېڅوک ورته افغان ویلی نه شي او لفظونه چې د سترګو نه تېر باسي هم ثواب دی حدیث دی که نه لفظونه چې د سترګو نه تېر باسي هم ثواب دی مزې د هغه هم دی چې قرآن ویلی نه شي لفظونه چې د سترګو نه تېر باسي هم ثواب دی مزې د هغه هم دی چې قرآن ویلی نه شي او یارانو دا د روغ صحت او روغ جسم دلیل دی یارانو دا د روغ صحت او روغ جسم دلیل دی بچی چې کړي ورانی ورته شیطان ویلی نه شي او په داسې چم د تندر د اسمان د سر نه پرېوځي په داسې چم د تندر د اسمان د سر نه پرېوځي چې تا ته پکې کم از کم څوک ځان ویلی نه شي او کردار چې خراب وي او خبرې د حکمت کړي کردار چې خراب وي او خبرې د حکمت کړي خفه نه شي خو دته څوک لقمان ویلی نه شي کردار چې خراب وي او خبرې د حکمت کړي خفه نه شي خو دته څوک لقمان ویلی نه شي او یقین په وسایلو چې د خدای نه پکې زیات وي یقین په وسایلو چې د خدای نه پکې زیات وي هغې ته څوک د سره هم ایمان ویلی نه شي او ستا خوی د ملنګۍ مې تاج ډېر په زړه کې پرېوت ستا خوی د ملنګۍ مې تاج ډېر په زړه کې پرېوت چې تا ته به لا کم د اوس جانان ویلی نه شي ابراهیم تاج صاحب ډېر زیات خوندور کلامونه م را سره شریک کړه او د ابراهیم تاج صاحب کلامونه چې اورم نو بلکله ما ته دغه خپل دو شعرونه را یادېږي چې په خوږ غزل خوږه سندره کې رازونه پټ دي بلا بلا په دې محاذ کې محاذونه پټ دي او دا شاعران چې د جانان جانان ستاینه کوي په دغه یو لفظ کې بلا بلا لفظونه پټ دي ګرانو مینهوالو دا و زمونږ د ننګ او د څنګ ملګری ابراهیم تاج صاحب چې مونږ او تاسو ته ډېر زیات خوندور شعرونه واورېده انشاءالله په راروانه مرکه کې به د بل یو دغه شان ښایسته شاعر سره او د پوخ او د جوور فکر د مالک او سختن سره به انشاءالله بیا تاسو ته مخاطب کیږو بس اجازت درنه غواړم ماله او تیمور احمد فاتح له اجازت راکوئ په لوی الله مسپارمه د الله په امان